ولور کې اسلام ته نه بلکې پښتو ته ترجیح ورکول کیږي. د پکتیکا ولایت ځوانان لا هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي او وایي چې د لوړ ولور اخیستو ډیری ځوانان بهرنیو هیوادونو ته مسافرۍ ته اړ کړي. د پکتیکا د مرکز ښرنې اوسیدونکي وایي چې څو ځله د لوړ ولور د مخنیوي په موخه قومي تړونونه شوي او دیني علما هم وایي چې لوړ ولور اخیستل په اسلام کې ناروا عمل دی، خو تر اوسه یاده ستونزه په خپل ځای ده. دلته خلک د اسلام پر ځای پښتو ته ډیره ترجیح ورکوي چې د ناوړه دود ډیری ځوانان مسافرۍ کولو ته اړ کړي. ولسوالیو کې زیات ولور اخلي، 10 لکه 10 لکه پورې ولور ده. یعنی دوی دومره زیات ولور اخلي چې د ځوانان مسافري کوي، 10 کاله 10 کاله دوی مسافر وي. دغه ولور هم ناروا ده، دغه هم د پې باندې ولې په دې باندې په دې کور کې چې زوی حق لري خو لور یې هم لري چې زوی ته یو شی کو، زوی ته بلډینګونه جوړو، زوی ته دوکانونه زو لور یې خرڅوو، بیا یې پوښتنه هم نه کوو. دا لور هم دغه حق لري، باید لور ته خپل حق او حقوق پوره ورسېږي. خو د پکتیکا د سروبي او جانخیلو ولسوالیو اوسیدونکو جاوید ونصاري بیا وایي چې په دې او نورو ولسوالیو کې ولورونه له 10 تر 100 لکو پورې دي. دوی وایي چې دومره لوړ ولور پوره کول د ډیری ځوانانو ژوند د اور خورا کړ. خصوصا په ولسوالیو کې زه خپله هم د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې هلته د ولور کوم ولور چې ټاکل کیږي هغه ډیر لوړ ده او خلک نشي کولی چې دغه ولور پوره کړي. د پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ په شمول د پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو کې ولورونه په دې اندازه دی چې هغه کوم زمان چې وي د دې لپاره چې هغه ولور پرې کړي نورو هیوادونو ته زحمتونه کاږي، یعنی 10 لکه 12 لکه تر 100 لکو پورې، نو داسې ولورونه چې دا مناسب نه دي. قومي مخور اجي عبدالعزیز وایي چې تړونونه کیږي خو عملي کیږي نه، چې دې چارې ځوانان سختو او شاکه کارونو ته اړ کړي دي. خو ستونزه پکې دلته دا ده چې موږ خو اوس اتې خو د نن سبا خو حالات دا ورسره جوړ شو، دنیا ټوله لکه یو کور دا ورسوه، بیا د موږ سره دغه نږدې همجواره ولسوالۍ په هغو کې دغه شیان بیخي نسته. هغه چې دلته راسي دغه موضوع دا خبره سره ګډه وډه شي د موږ خواته نرخونه دا ور دي، نو د موږ عمده علت دغه د ولور د کله کته کېدل کله پورته کېدل، یو عمده علت یې دغه د ولسوالیو کې دغه ستونزه څه که د ولسوالیو خلک هم دا ستونزه حل کړي. په مرکز کې انشاءالله زه اطمینان درکوم په مرکز کې ولسونه په دې تړون باندې خوښ دي. ولایتي اداره وایي چې موږ بیا هڅه کړې چې ولور په مرکز او ولسوالیو کې راکم کړو تر څو ټولنه مو اصلاح شي او په شرعي بڼه سمبال شي، او لا هم غواړي چې دې برخه کې عامه پوهاوی ترسره کړي. دا د دې باعث غټ ولور د دې باعث کېږي تر څو د پکتیکا هغه ځوانان چې غواړي واده وکړي دوی ته چې کله د متقابل طرف نه جګ ولور ښودل کېږي دوی بیا ځي بهرني هیوادونو ته ځي تر څو دغه ولور پوره کړي چې دا په ټولنه باندې بد تاثیرات لري. د پکتیکا ولایتي اداره دې ته ژمنه ده تر څو عامه پوهاوی ولسونو ته وکړي تر څو ولور کم واخلي. که څه هم د پکتیکا په مرکز او یوسف خیل کې د لوړ ولور غم او ښادۍ په مراسمو کې د بې ځایه لګښتونو د مخنیوي په موخه تړونونه شوي، خو په ډیری ولسوالیو کې ان په 10 لکه افغانۍ هم ولور اخیستل کیږي. دلاور دانش، روهی نیوز، پکتیکا.